اندي رښتونی دي امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرېختیا او ټول اهل علم هم پرېختنی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. لدې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړې د هغو د دې چارچلن لدې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدونه وروسته په خپل منځو کې یو پر بل باندې د تیری کولو په خاطر داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي الله به له هغه سره بېله څه ځانده حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلک له تاسو سره شخړه وکړي نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسو هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلک چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږ له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي
د هغو مسموعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خو پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی. په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي.